ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې د سو خلکو په مرۍ کې دا څه شی راوتی او آیا تاسو ته دا پته ده چې دا کومه غړۍ چې تاسو یې نه دا د دنیا د ټولو نه ګرانه غړۍ ده د کومې قیمت چې 400 کروڑ دی او تاسو په دې نوم نه خبر چې د جاز په دوانو پرو باندې د سور او شین لټ ولې لګېدلې په دې ویډیو کې به موږ داسې قسمه رینډم او مزیدار پیکټس پیژنو خو د دې ټولو پیکټس ته پیژندو لپاره تاسو له دا ویډیو د اخره پورې خامخا کتل پکار ده سو لیټس بیګن نمبر 9 ملګرو تاسو په روزمره ژوندۍ کې ګوګل ډیټ DSLR او د پن په شان ټکي یوز کړی وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا ټکي په خپل ځان کې سنسا فل فارم ریپرزینټ کوي راځي چې موږ تاسو ته یو وایو د ګوګل فل فارم Global Organization of Oriented Group Language of Earth the date and time evolution the DSLR digital single lens reflex او د پن د پاور انریچډ ان نب تاسو چې د دې ټکو فل فارم په جندلې نه حیران شي به پتا څو کې بس زیاتره خلکو ته دا پته نه چې دا ټکی صرف اکرونیم دی نمبر 8 ملګرو د چاولو د پټي په باره کې خو به تاسو پیژنئ خو آیا تاسو ته دا پته شته چې په انډونیشیا کې د رایس فش اګریکلچر چلن دی په کوم کې چې د اوبو نه ډک د وریجو په پټي کې میان پرېښودل کیږي ولې چې د میانو نه اکسیجن او سرکولیشن ښه کیږي او د چاولو پیداوار 10% سیوا کیږي نو څنګه انټرېسټینګ پیک دی او کنه نمبر 7 ملګرو دا خو به تاسو ته پته چې د هر یو انسان فنگر پرنټ جدا جدا وي خو آیا تاسو ته دا پته ده چې تاسو د جبې پرنټ هم جدا جدا وي د ټولو انسانانو د جبې پرنټ د هغو د لاسونو د فنگر پرنټ په شان جدا او یونیک او آیا تاسو ته دا پته ده چې جبه د هیومن باډي د ټولو نه زیات مضبوط مسل دی نمبر 6 ملګرو کله چې یو انسان مړ شي نو داغه جنازه داغه د کلچر په مطابق کیږي ولې چې ټولو ته پته چې هغه انسان دوباره نشي ژوندی کېدی خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې ساينسدانانو د 250 مړو خلکو ډیډ باډي په واوره کې سٹور کړی دا ولې چې داغه دا سوچ ته که په فیوچر کې چرته داسې تحقیق وشي که داغه نه بیا مړ خلک ژوندۍ کیږي نو هغه به دا ټول ژوندۍ کی نمبر 5 ملګرو تاسو به روزانه سهار او ماښام خپل ځان په شیشه کې نه خو د دې پیک نه که تاسو خبر شوي نو خوشاله بشئ چې تاسو ته په شیشه کې ځان څومره ښکلی ښکاري نورو خلکو ته تاسو د هغې نه 20% زیات ښکلي ښکارېږئ مطلب تاسو چې څومره ځان ښکلی ګڼئ تاسو د هغې نه 20% زیات ښکلي یئ نمبر 4 ملګرو تاسو په ګرانې برانډډ غړۍ لیدلې وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د دنیا د ټولو نه ګرانه غړۍ کومه یوه ده په دې مخامخ تصویر کې چې تاسو ته کومه غړۍ په نظر راځي دا د دنیا د ټولو نه ښکلې او ګرانه غړۍ ده د کم قیمت چې 55 ملیون ډالر دی د کم نه چې تقریبا 400 کروڑ روپۍ جوړیږي په اصل کې دا غړۍ د 10 قسمه قیمتي هیرو نه جوړه شوې ده په کم کې چې جدا جدا رنګ والا 875 ډایمنډ لګېدلي دي او په دې غړۍ کې پلیټینم هم لګولی شوی دی نمبر 3 تاسو به اکثر په اسمان کې د اولتو والا جاز د سور او شین لایټ لیدلی وي دې لایټس ته نیویګیشن یا پوزیشن لایټس ویلی کیږي دا لایټس همیشه چالو وي په اصل کې د دې لایټس د وجې نه مخامخ جهاز والا پایلټ ته پته لګي چې جهاز کم طرف ته روان دی او د دې لایټس د وجې نه جهاز د ډیرو حادثو نه بچ کیږي نمبر 2 ملګرو تاسو به د ډیرو خلکو په مرۍ کې دا راوتی شیز لیدلی وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا په اصل کې څه شیز دی په اصل کې دې ته ایډم سیپل ویلی کیږي کله چې موږ په گروینګ ایج کې یو نو زموږ په جسم کې ډیر بدلاو کیږي او د دې سره سره زموږ په جسم کې هارمونز ایکچولی چینج کیږي زموږ په جسم کې ټیسټاسټرون نومي هارمون یي د کم کار چې زموږ आवाज درنولي او هډوکي لویولي او هم دا وجه ده چې د څو خلکو په مرۍ کې دا ایډم سیپل بار ته راوتی وي نمبر 1 ملګرو تاسو به د شارک ډالفین ویل الیفنٹ ایګل او د نورو ځناورو نومونه اوریدلی وي خو آیا تاسو ته دا پته شته چې په دنیا کې د ټولو نه غټ ځناور کم یو دی که تاسو خبر شئ نو حیران به پاتې شئ چې بلو ویل د دې دنیا د ټولو نه غټ ځناور دی کم چې تقریبا 90 فوټه اوږه دي او د دې وزن تقریبا 150 ټن وي او د دې ویل د زړه وزن تقریبا 1300 پاونډز وي نور خو لا پرېږده خو د دې د زړه درزار د 2 میلو پورې ځي او د بلو ویل زړه په 1 منټ کې د اتو نه واخله د 100 پیرو پورې درځيږي ملګرو که ویډیو تاسو خوښ شي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ جزاک الله